د فیسبوک په اړه لس ساده او جالب معلومات. که څه هم په لسګونه میلیونه کسان هره ورځ لږ تر لږه یو ځل د فیسبوک پاڼې ته ننوځي، خو د دې جهاني شبکې په اړه معلومات نه لري. پوهان وایي چې د فیسبوک او ګوګل په څیر پاڼې د کاروونکو په اړه د دوی د مور او پلار، د کورنیو د غړو، نږدې ملګرو او حتی پولیسو په پرتله څو برابره زیات معلومات لري. د دې عمله د فیسبوک او ګوګل نه ویره پکار ده. یو، ستاسې په اند د نړۍ څومره کسان فیسبوک کاروي؟ د وروستیو شمیرو له مخې هره میاشت شاوخوا 1.4 میلیارده انسانان فیسبوک په فعال ډول کاروي. په دې ډول که چیرې فیسبوک یو هیواد وای، نو د چین نه وروسته به د نړۍ تر ټولو ګڼ میشته هیواد لقب خپل کړی وای. یوازې 10 میلیونه تنه چې اوس مړه شوي دي په فیسبوک کې اکاونټ فعال دی، یعنی فیسبوک لږ تر لږه 10 میلیونه مړه غړي هم لري. دوهم، که چیرې فیسبوک وتړل شي څه کیږي؟ د اوس لپاره د فیسبوک د پاڼې تړل کېدل امکان نه لري، ځکه چې حتی د دې شرکت مشر مارک زاکربرګ هم د دې صلاحیت نه لري. د یوې تخنیکي ستونزې په پایله کې د فیسبوک د پاڼې موقت تړل کېدل د شرکت ته په میلیونونه ډالر زیان رسوي. د فیسبوک شرکت د پاڼې تخنیکي ستونزې له امله د تړل کېدو پر مهال په هره دقیقه کې $10,000 زیان رسوي. اوس تاسې فکر وکړئ چې دا سایټ څومره ګټه لري. دریم، آیا د فیسبوک ناروغۍ په نامه مو څه اورېدلي دي؟ په امریکا، چین او یو زیات شمېر نورو هیوادونو کې د رواني ناروغیو پوهان اوس د فیسبوک د اعتیاد د ناروغۍ په نامه د یوې نوې رواني ناروغۍ په کشف هم غږی دي. په یو شمېر هیوادونو کې د فیسبوک د ناروغۍ د درملنې لپاره حتی ځانګړي مرکزونه هم جوړ شوي دي. څلورم، که څوک مو په فیسبوک کې د خپلو ملګرو له لسته وباسي څه کوئ؟ په نړۍ کې تر اوسه پورې لسګونه کسان د خپلو ملګرو له لسته د نورو د ویستلو له امله وژل شوي دي. حتی ښکنځلې، بد رد ویل او د امکان په صورت کې مخامخ جنګ کول عادي کار دی. پنځم، آیا د فیسبوک او شخصي ژوند ترمنځ پرده کش کولی شو؟ د فیسبوک پاڼه د دې توان لري چې د کاروونکو په اړه ټول محرم معلومات په اسانۍ سره نشر کړي. حتی که چیرې تاسې په فیسبوک کې د خپلې پاڼې نه وتلي هم یاست. د بیلګې په ډول په موبایل کې د گیم وهلو پر مهال ستاسې معلومات په فیسبوک کې نشریږي، ځکه چې هر گیم فیسبوک پاڼه او ګروپونه لري. د دې ښه بیلګه کینډي کرش په څیر د گیمونو د بلنې لیږلو پر مهال په غیر مستقیم ډول د نورو سره معلومات شریکول دي. شپږم، آیا په فیسبوک کې مو کله ملګری لټولی دی؟ په فیسبوک کې کاروونکي هره ورځ 1 میلیارډ ځله د خپلو ملګرو پاڼو، ګروپونو او نورو کسانو د موندلو لپاره لټون کوي. په دې اړه معلومات هم د فیسبوک د شرکت په مرکز کې تثبیتېږي. تاسې په ورځ کې څو پوسټونه کوئ؟ څه موده وړاندې یوازې په 20 دقیقو کې 1,851,000 پوسټونه په فیسبوک کې نشر شول. دا شمیره د هیوادونو د سیاسي او ټولنیزې اجنډا په اساس ځینې وختونه بدلون مومي. اتم، آیا په فیسبوک کې هره ورځ انځورونه خپروئ؟ څه موده وړاندې یوازې په 20 دقیقو کې 2,914,000 انځورونه خپاره شول. نهم، آیا د فیسبوک د پاڼې حق کول امکان لري؟ د نړۍ د یو زیات شمېر سایټونو حق کول لوی جرم دی، خو که چیرې څوک په دې وتوانید چې د فیسبوک پاڼه حق کړي، نو د دې ادارې لخوا ورته جایزه ورکول کیږي. لسم، په ورځ کې په فیسبوک کې څومره وخت تیروئ؟ په نړۍ کې د فیسبوک کاروونکي په اوسط ډول 30 نه تر 40 دقیقو پورې وخت د فیسبوک په کارولو تیروي. دا موده د هیوادونو په پرتله توپیر لري. د بیلګې په ډول په امریکا کې د فیسبوک کاروونکي هره ورځ 50 دقیقې وخت په فیسبوک کې تیروي. مننه ستاسو له لیدلو نه. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ.